عطیه الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب کړئ. زه تاسو ته وایم چې خلکو نن چې موږ د یو مهذبې معاشرې مالکان یو چې په دې کې د زنانې خپل ځای معلوم دی، د بچي خپل ځای معلوم دی، د لور خپل ځای معلوم دی، زموږ او ستاسو حیا خوندي ده، زموږ او ستاسو عزت خوندي دی، زموږ او ستاسو عفت او پاکدامني خوندي ده چې په کومه معاشره کې زندگی کوو. په الله قسم د دغه علماو برکت چې د کومو قومونو سره الله تعالی علما واخیستو، نن په هغې کې د علماو خبره نه چلیږي. هغې مغربي قومونه پرېږده، تاسو ورسئ مسلمان قومونه واخلئ چې د هغې نن هغه اسلامي اقدار کوم حالت ته رسېدلی دي. زه یو سړي ته وایم تا واده کړی دی، هغه په یو اسلامي ملک کې چې هغه یو د اسلام یو مقدساتو باندې مشتمل ملک دی، هغه وایي زه په دې ملک کې واده نسم کولی، ورته امول یې نسې کولی. وایي زموږ په ملک کې دا قانون دی چې کم سړي واده وکړي ښځه یې وکړه، که صرف دې ښځې ته سړي یو خبره وکړه دستي تاله په میسج کې راځي چې د زنانې د طرفه ته طلاق یې. اوس هلته اختیار د زنانې دی، هلته اختیار د نارینه و نستی. حالانکه قرآن دا وایي الرجال قوامون علی النساء. په هغې قومونو کې چې مسلمانان قومونه دي، که چیرې د یو سړي ځوانه لور د باندې راووتله، هغې د هر چا سره ملګری وه او هغه خپل ملګری ستا کور ته درواستی او ستا په کوټه کې دا د خپل ملګري سره بې نکاح اوسېدله، که تا صرف خبر ورته وکړه چې دا څوک دی، بیا ته مجرم یې، ته 3 کاله په قید کې پر تا 14,000 جرمانه ده. نن چې د کومو قومونو سره الله تعالی علما ختم کو، د هغې هغه وایي زه په دې معاشره کې نه د خپل نسل حفاظت کولی سم، نه زه د خپل بچي حفاظت کولی سم، نه زه د خپل ناموس حفاظت کولی سم. په دې معاشره کې ښځه زما په نکاح کې ده لیکن زما نه ده، په دې معاشره کې لور زوی زما نه دی، نو بیا په دې معاشره کې زما واده ته څه ضرورت دی، زما څه ته څه ضرورت. نو دغه موږ تاسو چې در اوسه پورې عزت هم خوندي دی، در اوسه پورې عفت هم خوندي دی، زنانې ته الله تعالی په خپلو اقدارو کې زندگی ورکړې ده او خاوند ته په خپلو اقدارو کې زندگی تیروي. دا د دې علماو برکت دی چې کله د علما د معاشرې څخه ختم سي بیا به تاسو ته درک ولګېږي، بیا به انساني زندگی ختمیږي، بیا به حیواني زندگی راځي. او چې حیواني زندگی راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی 1400 کاله مخکې ویلی دی فیتهارج الناس کما یتهارج الحمر. بیا به د خلک په لارو کې داسې پر لغورځي لکه حیوانان چې پر لغورځي. او چې کله معاشره دې حالت ته ورسېدله فعلیهم قد قامت القیامه، بیا به پر دې معاشره الله تعالی دستي قیامت شتي. نو په دې وجه باندې د علماو په معاشره کې ډېر لوی کردار دی. د علماو ژوند په دې معاشره کې د هغې مثال د نبي د ژوند دی. د علماو د زندګۍ مقصد په دې معاشره کې هغه د نبي د زندګۍ مقصد دی. د علماو مرګ چې د معاشرې سره راسي د هغې مثال د نبي د مرګ دی. او د علماو مرګ او شهادت دا د ټول عالم مرګ دی، او د علماو غم دا د ټول عالم غم بلل کېږي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د معاشرې حفاظت کوي. چې کوم څوک الله تعالی د شهادت تمنا یې پوره کړه، الله تعالی زندگی د شهادت په نصیب کړه، الله تعالی د جنت الفردوس کې د دې زندګۍ عوض ورکړي چې د هغې کومې ستړیاوې په زندګۍ کې تېرې کړې، الله تعالی دې د جنت د نعمتو بدله ورکړي. او چې څومره زندگی د الله په علم کې باقی فاته و بس هغه دې الله د جنت په حورو په نعمتو کې ورباندې تېره کړي. الله تعالی دې د ټولو امت مسلمه د علماو حفاظت وکړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر